بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمنګ نننې درس دی د لمانځه مکروهات او ماتونکي چیزونه. بعضی داسې شیان شته چې هغې سره لمونځ مکروه کیږي او بعضی داسې شیان هم شته چې کله د لمونځ کوونکي نه صادر شي په هغې سره د لمونځ کوونکي لمونځ خرابیږي او باطلیږي. په مخکني درسونو کې د لمونځ شرطونه، ارکان، واجبات، سنتونه د دې بیان شوی و. په ننني درس کې به انشاءالله د لمونځ ماتونکي څیزونه او مکروهات د هغې بیان به راځو. د لمونځ مکروهاتونه باید دا وپېژنو او بیا د لمانځه په دوران کې د دې کارونو نه ډډه وکړو. اول د سترګو نظر یو طرف ته او بل طرف ته اړول د لمانځه په دوران کې، نو دې سره چې لمونځ مکروه کېږي. دویم، اسمان طرف ته کتل د لمانځه په دوران کې، دا رنګې د ګوتو نه ټقې ویستل د لمانځه په دوران کې یا په تشو باندې لاسونه کېښودل، دې سره هم لمونځ مکروه کېږي، باید د دې نه ډډه وشي. د سجدې د ځای نه د یو ځل نه زیات ځل کاڼي لرې کول، یو شی لرې کول، دې سره هم لمونځ مکروه کېږي. باید لمونځ کوونکی مخکې د دې نه چې لمونځ شروع کړي خپل مصلا خپل ځای برابر کړي چې د لمانځه په دوران کې دې ته څه مشکل پیښ نه شي. که بیا هم د لمانځه په دوران کې ته لمونځ کوو سجدې ځای کې کاڼي چې شی ورته یو ځل لرې کولی شي، خو بار بار دا عمل تکرارول دې سره چې دی لمونځ مکروه کېږي، د دې نه ډډه کول پکار دي. په رکوع او سجده کې تلاوت کول دې سره هم لمونځ چې دی مکروه کېږي. بې فایدې کار کول چې هغه د لمونځ د خشوع منافي وي، نو دغه کار نه هم ډډه کول پکار دي. د کپړو ویښتانو تاول، هغې سره لوبې کول، دا هم د لمانځه د مکروهاتو نه دي، باید د دې نه ډډه وشي. متیازې بندول، ډېر کله داسې یو کس متیازې نه کوي، وایي اودس پرې ماتېږي، بیا به رانه جمع لاړ شي، یو رکعت به رانه لاړ شي، نو متیازو ټینګ کړی او دا لمونځ کوي، دا لمونځ چې دی صحیح نه دی. باید اول انسان د حاجت نه ځان فارغه کړي، بیا هغې نه پس اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي، نو دې سره هم چې دی لمونځ مکروه کېږي. بل د سجدې په دوران کې دا مړوندونه په ځمکه باندې لګول، دې سره هم چې دی لمونځ مکروه کېږي. دا د لمانځه مکروهات. اوس هغه شیان ذکر کوو چې هغې سره لمونځ باطلیږي، ختمیږي، مونځ چې دی هغه ماتیږي. د لمانځه د ارکان نه یو رکن پرېښودل، دې سره هم چې دی لمونځ باطلیږي، چې دی بیان مخکې شوی چې لمانځه کم ارکان دي، د هغې بیان په مخکني درسونو کې شوی و. د لمونځ په دوران کې خوراک څښاک کول، په دې سره هم چې دی لمونځ هغه ماتیږي او فاسدیږي. دغرنګې په زوره خندا کول، په دې سره هم چې دی لمونځ هغه فاسدیږي او ماتیږي. د لمونځ په دوران کې خبرې کول، په دې سره هم چې دی لمونځ باطلیږي او ماتیږي، مګر د لمونځ د تصحیح دپاره حسب ضرورت خبرې کولی شي، خو نورې بې فایدې خبرې کول دې سره چې دی لمونځ هغه ماتیږي او باطلیږي. دغرنګې په یو کار باندې زیات مشغولېدل چې هغه د لمانځه منافي وي، د لمانځه خلاف کار وي، باندې زیات مشغول شي، نو په دې باندې چې دی لمونځ هغه خرابیږي. په هیره باندې زیات لمونځ کول، لکه ته د ماسپښین په لمونځ باندې ولاړې او 8 رکعاته وکړې، د 4 رکعاتو په ځای 8 رکعاته، دا هم د لمونځ د فاسدو سبب ګرځي. یا ته د مازدیګر په لمونځ باندې ولاړې او تا ته د ماسپښین لمونځ یاد شي چې ما خو ماسپښین لمونځ نه دی کړی، نو دې سره هم چې دی ستا لمونځ باطل شو، باید اول د ماسپښین لمونځ وکړي او بیا د مازدیګر لمونځ وکړي. د عورت ښکاره کېدل د لمانځه په دوران کې، دې سره هم چې دی لمونځ هغه ماتیږي. او دغرنګې د اودس ماتېدل، په مونځ ولاړې اودس دې مات شي، نو ستا لمونځ چې دې سره مات شه او فاسد شه. دغرنګې مقتدي چې کله د امام نه مخکې قصدن سلام واړی، هغې نه مخکې سلام وګرځوي، نو په دې سره هم د دې لمونځ چې دی هغه باطل شو. دا شو د لمونځ مکروهات او ماتونکي څیزونه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.